قسم په خدای دی چې زه د پاکستان ته ګورم نو ما ته بني اسرائیل را یاد شي. په بني اسرائیلو به هره ورځ نوی نوی عذاب نازلېدو. کله به پې ملخان راله، ملخ خو پېژنئ که نه، کله به پې ملخان راله، کله به پې چنډخان راله. روټۍ به چې تالي کې داسې کېښوه غړپ درې څلور چنډخانو به پکې راټوپ، روټۍ به نه شوه. کله به پې دا عذاب راغی چې روټۍ به یې داسې ماته کړه، هغې نه به وینې او زوې به یې دی، به یې نه شوه خوړی. هره ورځ به پې نوی نوی عذاب نازلېدو، هره ورځ. دا نن عذاب به چې په کوم نازل شو د دې مزه به یې لا د خولې نه تېره نه وه چې سبا به پې بل راغی، بله ورځ به چې هغه مزه به یې لا ختمه نه وه چې پې بل به راغی. 40 کاله بني اسرائیل په دې قهره، بیا په تیه میدان کې 40 کاله پریشان ولاړو. هر طرف ته به چې د وتو اراده وکړه، روان به شو، مزل به یې وکړو چې سهار به شو چې کوم ځای نه به روانو بیا به ملته و، بیا به ملته و. 40 کاله په دې قهر اخته و. نو زه چې د پاکستان ته ګورم ما ته د بني اسرائیلو عذاب نه چې هره ورځ په دې ملک نوی نوی عذاب نازلېږي. هر سړی په مختلف شکلونو کې خدای رانیولی دی، هر سړی. څوک یې د روټۍ په شکل کې رانیولی، څوک یې د پولیس په شکل کې رانیولی، څوک یې د عدالت په شکل کې رانیولی، څوک یې د تانې په شکل کې رانیولی، څوک یې د روټۍ په شکل کې رانیولی، څوک یې د مزدوري نشته په هغې شکل کې رانیولی، چا نه لور چا تختولی ده په دې شکل کې رانیولی، چا نه ښځې چا تختولی دي، ښځې په دې شکل کې رانیولي. هر سړی چې ګورې په مختلف شکل کې خدای رانیولی. د چا اولاد داسې دی چې ورته ګوري ړې خولې نه بار وځي، څوک په دې شکل کې خدای رانیولی. نو عزیزانو شته غشي ته وایي. مرګ دې په سر دې میرا فقیره، شته به خورې په زړه توګیره. راښکلی غشی درته اسرائیل علیه السلام نیولی، راښکلی. بس خو چې حکم وشي ترک په دې سینه درننه باسي. فتح پلانې عمل شو، وایي خو پرون لیدلی و، په شپې پې هارډ اټیک وشو، بس مړ شو. هلکه ډاکټران وی ډاکټر چې خبرېدو هغه نه بیا ساوتې. د ډاکټرانو ته زه یم چې ډېر نیغ نیغ مه ګرځئ، داسې په هسپتال کې روان، ورسره د شمشته هم رواني. پوه شوې؟ شمشته یې پېژنئ؟ هسپتالونو کې ګورئ که نه، ته به چې دا دی پې ورغی روحونه ورسره دي او په چا کې به ورواچي ژوندی به مولانا روم ته چا وی ناجوړه ویلې علاج، هغه وی زما قضا راغلې ده. وی ولې؟ وی چو قضا آیت طبیب ابله شود، چو قضا آیت طبیب ابله شود، آن دوا در نفع خود گمراه شود. چې وخت پوره شي ډاکټر قبقل شي، ناپوه شي، پوهېږي نه چې د کوم پرزې کار پرېښو. اسقضا اسکنجبی صفرافیو، اسقضا اسکنجبی صفرافیو، روغن بادام خشکی میں نمود. قضا راشي واروا صفرا به نور زیاتی نور روغن بادام سر نه خشکی لري کوي چې قضا راشي ته په بوتلونو په سر ورواړه ابه خشکی نور زیاتی. تاسو خیال را تاسو ګورئ، که تاسو خیال وکئ چې د آدم علیه السلام نواله تر حضور صلی الله علیه وسلم پورې په دې مخلوق کې قسمه قسم خلق تیر شي او مختلف قسم خدایانو د دوی. سلیمان علیه السلام
اراده څه وکړه. اوس که مونږه په صحیح معنو کې مسلمانان وې یا حکمران طبقه په صحیح معنو کې مسلمانان وې نو هغوی به څه چل کولی. اوس تاسو چې څومره واړه لوی شوئ سپینګیري شوئ دا مو په ایمان ووایئ چې چېرته اورېدلي دي چې کوم یو مسلمان بادشاه چې دی کافر بادشاه له د اسلام دعوت ورکړی دی. اورېدلي دا یې کړي دي تجارتي معاهدې. زه به تانه وسله علم ستا او زما معاهده ده، زه به تانه جازونه علم ستا او زما معاهده ده، زه به تانه غنم علم ستا او زما معاهده ده وغیره وغیره. لیکن زه به حیثیت مسلمان تا ته دعوت در کوم چې ته راشه او مسلمان شه، دا چا نه دي تر اوسه پورې. او اصل شی په اسلام کې هغه جازونه نه دي، توپ او ټینکونه نه دي. اصل شی چې دی په اسلام کې هغه د اسلام دعوت دی چې ته به غیر مسلم ته دعوت ورکې د اسلام. قیصر روم ته رسول الله صلی الله علیه وسلم د دعوت خط استولی او په خط کې ورته لیکي چې السلام علی من اتبع الهدى. په ظاهر خدا معلومیږي چې په کافر باندې خو سلام اچول نشته، کافر ته به السلام علیکم نه وایي، خو د پیغمبر الفاظ دي چې السلام علی من اتبع الهدى. سلام دې په هغه چای چې څوک اتباع د هدایت. نو ځانم خلاص شو، قیصر روم په پویم نشو. مطلب دا چې سلام یې په ما چول. نو که تاسو ته هم کافر پیخیږي نو السلام علی من اتبع الهدى ټکی یاد کړئ، السلام علیکم به ورته نه وی. سلیمان علیہ السلام خیال کړي چې بلقیس ته دعوت ورکول دي، خط ورته لیکي او ورته څه الفاظ لیکي چې انه من سلیمان، یعنی از طرف سلیمان. بسم الله الرحمن الرحیم، شروع کوم په نامه د خدای چې هغه بخونکی او مهربان دی. څه ورته وایي انه من سلیمان بسم الله الرحمن الرحیم الله تعالوا علی واتونی مسلمین. ما سره به زور ازمایی نه کوي او نه زور ازمایی کولی شي. او بلقیس ته ډایرکټ لیکي چې واتونی مسلمین، راشه او مسلمان شه. پکار دا نه دي چې بجای د دې چې مونږه امریکې ته سجدې کولو ته ځو سجدې ورته کوو. د پاکستان یو صدر ته وزیر اعظم ته خدا پکارو کنه چې صدر کلکټن ته یا صدر نکسن ته یا ایزنهاور ته یا پلان ډینګ څومره چې تیر شوي دي ورته لیکلی چې انه من فلان الله تعالوا علی واتونی مسلمین. پاکستان تراشه مسلمان شه. او بکی دا جرأت، دا زمونږ تیزن چې دي دا جرأت به وکړي. ایمان دې ته وایي، غیرت دې ته وایي. هغه ورځ اخبار کې لیکلي و چې کویټه کې په تبلیغي جماعت والا پیدا روانو حمله پې شوې ده او زخمیان کړي دي. پولیس ورته راغلی چې راپورټ وکړي، هغې ورته ویلي چې دا راپورټ مونږ خدای ته وکړو او دا چا چې مونږ والي یو دا د خدای هدایت ورته وکړي. پنجاب کې خلک ورته بسترې بار لړي کې دي لاړ شي بار په کوڅو کې کینی به داسې ناستې خپلې بسترې لکه ملنګان چې دا ډېر ګران کار دی. د 12 جنگي جرنیلانو بادشاه ته دعوت ورکول دا سټوکې نه دي، دا سر په داو لګول دي. هر سړی دا کار چرته کولی شي چې د خدای هدایت نه. خط به وړي څوک، نه ډاک سسټم شته، نه هغه ټیلکس سسټم شته، هېڅ نشته. خط به څوک وړي؟ سلیمان علیہ السلام هدهد مارغه ته وایي چې ته به وړي، دا خط به ته وړي. څوک چې د خدای شي هغې ته د ډاکخانو ضرورت نه وي، د هغې ډاګیتوب مارغان کوي.
دا خطی اولی کلو حدود مارغه ته په غاړه کې واچولو او والوتو. شهر سبا ته چې لاړو کمرې بند وې، دا دننه په تخت پرته وه اوده وه، پاس نه په روشندان کې دا مارغه ورننوتو او دا خط یوړو په سینه یې ورته غلی غوندې کېښو. مارغه ول بیا په دغه کې ناست دی روشندان کې تماشه کوي چې دا اوس راویښه شي چې دا وګوري. دا چې راپاسېده او چې دا خط یې وکتو هدهد لاړو چې فوراً یې خپله کابینه راوغوښته جرنیلان چې دا خط راغلی د سلیمان علیه السلام د طرف نه څنګه چلو کو. جرنیلان ورته څه وایي؟ جی جنګ کو اٹیک کو، ځکه چې د جرنیل خو مزاج جنګي که نه، اگر چې خدای فضل دی پاکستان د فوجیانو مزاج جنگ نه دی، دا شکر دی. د هغې مزاج دا دی چې اوس په کوڅو کې ګرځي مردم شماري کوي. دې شرم ته اوسو شرمېدلو. اوس فوج او د سکول ماسټران ګرځي په کوڅو کې اول نمبر یې ولګوي او بیا چې دی مردم شماري کوي. اوس هغه کاغذ چې در کې دله پې پوهېږي به هم نه، غسل خانې در کره څومره دي او ټټۍ در کره څومره دي او غلسو زلکې او ښځې در کره څومره دي او پاسپورټ دې شته او که نشته او وسله شته او که نشته او موټر شته او که نشته او ډرایور شته او که نشته او ډرایور لایسنس شته او که نشته. هلکه د ډرایور د لایسنس پوښتنه ستا څه کار؟ هغې دپاره خو ټرافیک محکمه ده، په چوکونو باندې ولاړي چې کوم ډرایور سره لایسنس نه چالاني نو ستا څه کار دی؟ دی فارم دی او په فارم به بیا فوټو لګې که دا دې سم ډک نه کړو نو 3 میاشتې قید یا 15,000 روپۍ جرم. اوس خلک خلکو پسې ګرځي چې دې کې ولیکو ته موږ خو پې پوهېږو نه. دی خوا وګورئ دا چا کړي چا کړي؟ دا باري مینډیټ چې تاسو چاله ورکړی دی دا د هغه پروګرامونه دي که نه؟ ٹھیک ده؟ نو دا باري مینډیټ هغه له چا ورکړی؟ په دې قوم ورکړی دی. دا چې الله پاک نن یا په زلزلو تباه کوي. اوس خو به یقین راغلی چې د نوح علیه السلام طوفان چې واقعي خلک یې تباه کړي. په دې تیر باران کې خو به یقین راغلی که سوونه خلک په کوټه کې مړه شو، سوونه. په دې صوبه سرحد کې وګوره کوټې پې وغورځېدې، دلته بله ورځ دې بلا ماڼۍ ماشومان کوټې نه راووت او کوټه را کېناست. ماشومان داسې ناستې او کوټې یې پرېوتې او ورته ګوري. اوس خو به یقین راغلی چې الله پاک هر څه کولی شي. د نوح علیه السلام طوفان یو قصه وه چې تاسو به اورېده. په بله ورځ باران کې الله درته په سترګو وښوده چې په کوټه کې زرګونه خلک د چتونو لاندې کولی شم تر اوسه پورې په سوونو لاپته دي. په کابل کې په زلزلو باندې 9,000 کسان وجلی شم، نو زه په یو ګلچ سره ټول پاکستان نشم تباه کولی. خلاصېږي به کوم ځای، تختې به کوم ځای. قرآن کې خدای پاک وایي که نه وَيَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانفُذُوا. اے پیریانو بنی آدمو که تاسو غواړئ تختېده غواړئ نو اوځئ د الله د اسمانونو او د الله د ځمکو نه اوځئ. فانفذوا اوځئ. لا تنفذون الا بسلطان. وته چرته خلاصې دې کوم ځای دی؟ ته به دا ووایې چې زیات نه زیات خو مړه به شو. که مړ شي بیا به دې څوک خلاصوي؟ که مړ شي یو سړی چې مړ کېده وصیت یې وکړه چې زه مړ شم نو ما وسوځوئ او غیره مې په هوا کې باج کوي. وی ولې؟ وی چې د خدای ته پیش نشم، ما څه کړي دي چې زه به خدای نه ځان خلاصوم. چې مړ شو زامنو امدا چل ور سره وکړو، غیره په هوا کې والوځل او سره په اوبو کې روړیا وکړه. څنګه راځي قرآن کې لا اقسم بیوم القیامة ولا اقسم بالنفس اللوامة ایحسب الانسان
الله نجمع عظاما انسان دا ګمان کوي چې د ده دا ډوکي به زه بیا را جمع نه کړم ستا دا خیال دی چې به زه خلاص شوم ایحسب الانسان ان لن نجمع عظاما چې دا ستا ډوکي به زه بیا را جمع نه کړم بلا قادرین علی ان نسوي بنانا الله وی په خپل ذات مې دې قسمی چې په دې ګوتو کې دې دا نری کرښ هم رانه لاندې باندې نشي داسې به دې بیا مرکب کم او جوړ به دې کم او ځان ته به دې پیش ته جوړ کړی چای چې دې وران کم او بیا به دې نشم جوړولی جوړ کړی چای تاسو خیال راغی نو زما عزیزانو دا مه وایه چې مړ بشم ګینې خلاص بشم الله دې امان را قسم په خدای دې چې ما دا مسله لیدلې ده چې دا هغه راسې مې بلکل اړه بایللی دی اړه چې د قیامت په ټولو سختو کې د قبر دا ړومبی شپه چې ده د ړومبی شپې ته د ټولو قیامت او جهنم سختۍ ایستي د ړومبی شپه خخدي کې لکه یو بزرګ وایي چې خپل چې دې واخلي هلته دې کېږدي ښه دې سنبال کا بیا درنه لېږدي خپل چې دې واخلي هلته دې کېږدي ښه دې سنبال کا بیا درنه لېږدي درته به راشي د قهر ریږدي تکیا د خدای شا په ګورستان کې توتیان فنا شو لاړل ارمان کې سترګې مې نم کا په هر زمان کې ترا په یاد یادې بابا کړه چې هغه څه شو ورته نگاه کړه ترا په یاد یادې بابا کړه چې هغه څه شو ورته نگاه کړه بادشاہی لار ده کاروان تیریږي سحر سبا دې بلبل چغیږي مرګ دې په سر دی میرا فقیرا شته به خورې پزړه توګیره شته پیژنئ د شتی نه چته جوړ کو زه خو وایم کنه چې تاسو د دې قابل یې چې دا فوجم په کوڅو کې د دې قابل یې که تاسو خیال وکئ چې د آدم علیه السلام نواله تر حضور صلی الله علیه وسلم پورې په دې مخلوق کې قسم خلق تیر شي او مختلف قسم خدایانو د دوی سلیمان علیه السلام اراده څه وکړه اوس که مونږه په صحیح معنو کې مسلمانان وې یا حکمران طبقه په صحیح معنو کې مسلمانان وې نو هغوی به څه چل کولی اوس تاسو چې څومره واړه لوی شوئ سپینګیري شوئ دا مو په ایمان ووایئ چې چېرته اورېدلي دي چې کوم یو مسلمان بادشاہ چې دی کافر بادشاہ له د اسلام دعوت ورکړی دی اورېدلي دا یې کړي دي تجارتي معاهدې زه به تانه وسله علم ستا او زما معاهده ده زه به تانه جازونه علم ستا او زما معاهده زه به تانه غنم علم ستا او زما معاهده ده وغیره وغیره لیکن زه به حیثیت مسلمان تا ته دعوت در کوم چې ته راشه او مسلمان شه دا چا نه دي تر اوسه پورې او اصل شی په اسلام کې هغه جازونه نه دي توپ او ټینکونه نه دي اصل شی چې دی په اسلام کې هغه د اسلام دعوت دی چې ته به غیر مسلم ته دعوت ورکې د اسلام قیصر روم ته رسول الله صلی الله علیه وسلم د دعوت خط استولی او په خط کې ورته لیکي چې السلام علی من اتبع الهدى
په ظاهر خدا معلومیږي چې په کافر باندې خو سلام اچول نشتا، کافر ته با السلام علیکم نه وای، خو د پیغمبر الفاظ دي چې السلام علی من اتبع الهدى، سلام دې پاغه چای چې څوک اتباع د هدایت کوي. نو ځانم خلاص شو، قیصر روم په پوم نشو، مطلب دا چې سلام په ما چولې. نو که تاسو ته هم کافر پیخیږي نو السلام علی من اتبع الهدى ټکی یاد کړئ، السلام علیکم به ورته نه وي. سلیمان علیہ السلام خیال کړي چې بلقیس ته دعوت ورکول دي، خط ورته لیکي او ورته څه الفاظ لیکي چې انه من سلیمان، یعنی قصطرف سلیمان، بسم الله الرحمن الرحیم، شروع کوم په نامه د خدای چې هغه بخون کې او مهربان دی. څه ورته وایي؟ انه من سلیمان بسم الله الرحمن الرحیم الله تعلو علی واتونی مسلمین، ما سره به زور ازمایی نه کوي او نه زور ازمایی کولی شي. او بلقیس ته ډایرکټ لیکي چې واتونی مسلمین، راشه او مسلمان شه. پکار دا نه دي چې بجای د دې چې مونږه امریکې ته سجدې کولو ته ځو، سجدې ورته کوو. د پاکستان یو صدر ته وزیر اعظم ته خدا پکارو کنه چې صدر کلکټن ته یا صدر نکسن ته یا ایزنهاور ته یا پلان ډینګ څومره چې تیر شوي دي، ورته لیکلی چې انه من فلان الله تعالو علی واتونی مسلمین، پاکستان تراشه مسلمان شه. دا زمونږ تیزن چې دي دا جرأت به وکړي. ایمان دې ته وایي، غیرت دې ته وایي. غورد اخبار کې لیکلي چې کویټه کې په تبلیغي جماعت والا پیدا روانو، حمله پې شوې ده او زخمیان کړي دي. پولیس ورته راغلی چې راپورټ وکړي، هغې ورته ویلي چې دا راپورټ مونږ خدای ته وکړو او دا چا چې مونږ والي یو دا د خدای هدایت ورته وکړي. پنجاب کې خلق ورته بسترې بار لړي کې دي، لاړ شي بار په کوڅو کې کینی، به داسې ناستې خپلې بسترې لکه ملنګان چې ګوري. دا ډېر ګران کار دی. د 12 جنگي جرنیلانو بادشاہ ته دعوت ورکول دا سټوکې نه دي، دا سر په داو لګول دي. هر سړی دا کار چرته کولی شي چې د خدای هدایت نه. خط بوړي څوک نه، ډاک سسٹم شتا نه، هغه ټیلیکس سسٹم شتا، ایس نشتا. خط به څوک وړي؟ سلیمان علیہ السلام هدهد مارغه ته وایي چې مته به وړي، دا خط به ته وړي. څوک چې د خدای شي هغې ته د ډاکخانو ضرورت نه وي، د هغې ډاګیتوب مارغان کوي. دا خط یې ولیکلو، هدهد مارغه ته په غاړه کې واچولو او والوتو. شهر سبا ته چې لاړو، کمرې بند وې، دا دننه په تخت پرته وه، اوده وه. پاس نه په روشندان کې دا مارغه ورننوتو او دا خط یې یوړو، په سینه یې ورته غلی غوندې کېښو. مارغه ول بیا په دغه کې ناست دی، روشندان کې تماشه کوي چې دا اوس راویښه شي چې دا وګوري. دا چې راپاسېده او چې دا خط یې وکتو، هدهد لاړو. فوراً یې خپله کابینه راوغوښته، جرنیلان چې دا خط راغلی دی د سلیمان علیہ السلام د طرف نه، څنګه چلو کو؟ جرنیلان ورته څه وایي؟ وایي جی جنګ کو، اټیک کو. ځکه چې د جرنیل خو مزاج جنګي که نه، اگر چې خدای فضل دی پاکستان د فوجیانو مزاج جنگ نه دی، دا شکر دی. د هغې مزاج دا دی چې اوس په کوڅو کې ګرځي، مردم شماري کوي. دې شرم ته اوس وکړو، شرمېدلو. اوس فوج او د سکول ماسټران ګرځي په کوڅو کې، اول نمبر یې ولګوي او بیا چې دی مردم شماري. اوس هغه کاغذ چې درکړي دله پې پوهېږي به هم نه. غسل خانې در کره څومره دي او ټټۍ در کره څومره دي، غلسو زلکې او ښځې در کره څومره دي، او پاسپورټ دې شته او که نشته، وسله شته او که نشته،
موټر شتاو که نشتاو، ډرایور شتاو که نشتاو، ډرایور لایسنس شتاو که نشتاو. هلکه د ډرایور د لایسنس پوښتنه ستا څه کار؟ هغې دپاره خو ټریفک محکمه ده، په چوکونو باندې ولاړي چې کوم ډرایور سره لایسنس نه چالاني، نو ستا څه کار دی؟ دی فارم دی، او په فارم به بیا فوټو لګی، که دا دې سم ډک نه کړو نو 3 میاشتې قید یا 15,000 روپۍ جرم. اوس خلک خلکو پسې ګرځي چې دې کې ولیکو څه مونږ خو پې پوهېږو نه. دی خوا وګورئ دا چا کړي، چا کړي؟ دا باري مینډیټ چې تاسو چاله ورکړی دی دا د هغه پروګرامونه دي که نه؟ ټیک ده، نو دا باري مینډیټ هغه له چا ورکړی؟ په دې قوم ورکړی دی. دا چې الله پاک نن یا په زلزلو تباه کوي. اوس خو به یقین راغلی چې د نوح علیه السلام طوفان چې واقعي خلک یې تباه کړي، په دې تیر باران کې خو به یقین راغلی که سوونه خلک په کوټه کې مړه شو، سوونه. په دې صوبه سرحد کې وګوره کوټې ته وغورځېدې، دلته بله ورځ دې بلا ماڼۍ ماشومان کوټې نه راووت او کوټه را کېناست، ماشومان داسې ناستې او کوټې یې پرېوتې او ورته ګوري. اوس خو به یقین راغلی چې الله پاک هر څه کولی شي. د نوح علیه السلام طوفان یو قصه وه چې تاسو به اورېده. په بله ورځ باران کې الله درته په سترګو وښوده چې په کوټه کې زرګونه خلک د چتونو لاندې کولی شم تر اوسه پورې په سوونو لاپته دي. په کابل کې په زلزلو باندې 9,000 کسان وجلی شم، نو زه په یو ګلچ سره ټول پاکستان نشم تباه کولی. خلاصېږي به کوم ځای، تختې به کوم ځای. قرآن کې خدای پاک وایي که وَيَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانفُذُوا. اے پیریانو بنی آدمو که تاسو غواړئ تختېده غواړئ نو اوځئ د الله د اسمانونو او د الله د ځمکو نه، اوځئ. فانفذوا، اوځئ. لا تنفذون الا بسلطان. وته چرته خلاصې دې کوم ځای دی؟ ته به دا وایې چې زیات نه زیات خو مړه به شو، که مړ شي بیا به دې څوک خلاصوي؟ که مړ شي یو سړی چې مړ کېده وصیت یې وکړه چې زه مړ شم نو ما وسوځوئ، او غیره مې په هوا کې باج کوي. وی ولې؟ وی چې د خدای تابع پیش نشم، ما څه کړي دي چې زه به خدای نه ځان خلاصوم؟ چې مړ شو زامنو امدا چل ورسره وکړو، غیره په هوا کې والوځل او سره په اوبو کې روړیا وکړه. څنګه راځي قرآن کې لا اقسم بیوم القیامة ولا اقسم بالنفس اللوامة ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامه. انسان دا ګمان کوي چې د ده دا ډوکي به زه بیا را جمع نه کړم. ستا دا خیال دی چې به زه خلاص شوم؟ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامه، چې دا ستا ډوکي به زه بیا را جمع نه کړم. بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. الله وی په خپل ذات مې دې قسمی چې په دې ګوتو کې دې دا نری کرښ هم رانه لاندې باندې نشي، داسې به دې بیا مرکب کم او جوړ به دې کم او ځان ته به دې پیش کړم. ته جوړ کړی چای چې دې وران کم او بیا به دې نشم جوړولی، جوړ کړی چای. تاسو خیال راغی؟ نو زما عزیزانو دا مه وایه چې مړ بشم ګینې خلاص بشم. الله دې امان راځي. قسم په خدای دی چې ما دا مسله لیدلې ده چې دا هغه راسې مې بلکل ړه بایللی دی، ړه چې د قیامت په ټولو سختو کې، په ټولو سختو کې د قبر دا ړومبی شپه چې ده، د ړومبی شپې ته د ټولو قیامت او جهنم سختۍ ایستي. دا ړومبی شپه خخدي کی لکه یو بزرګ وایي چې خپل چې دې واخلي هلته دې کېږدي، ښه دې سنبال کا بیا درنه لېږدي. خپل چې دې واخلي هلته دې کېږدي،
خد संभाल का بیا در نلیگ دی در تبراشی د قهر ریگ دی تکیا دی خدای شاپ گورستان کې توتیان فنا شو لاړل ارمان کې سترګې مې نم کا په هر زمان کې ترا په یاد یادې بابا کړه چې هغه څه شو ورته نگاه کړه ترا په یاد یادې بابا کړه چې هغه څه شو ورته نگاه کړه بادشاہی لار دا کاروان تیریږي سحر سبا دې بلبل چغيږي مرګ دې په سر دې میرا فقیرا شته به خوره پلړ توګیره شته پیژنې د شتی نه چته جوړ کو دا خو ویم کنه چې تاسو د دې قابل یې چې دا فوجم په کوڅو کې د دې قابل یې یو سړی او 300 کاله عمر او 300 کاله عمر د الله په ذکر کې تیر کړ اړه کې خیال ولراغه چې 300 کاله مې خدای ته یاد کړی چې مال به څه ځای جوړ کړی په جنت کې د شپې خوب کې جنت ته لاړو او سګوري چې یو ملائکه ولاړه ده او په دې لام باندې مدرح کړي ده لا دته تاسو کو چې څومره مودا اوسه چې په دې لام دې دا مدرح کړي ملائکه ورته 3 لک کال ول سپويږي ولاس پته نه لګي چې خدای ته مقبولم دی او کنه قیامت په ورځ براته حکم وشي چې اوس الا الله وایا نو لا معنا اس نشتا اس نو د قیامت په ورځ به الا الله وای چې اس نشتا کده نو دغه ذات دی بلته تا څه شی او زه څه شی پړ دی طاقت د تصور دنیا کې جال د څه شي غړولې او در پیښ څکی رحمان بابا وای کنه اے عاقل وګونی سماتا مرګ نه پریدي سړی خپل رضا تا د اجل سوار په تخت بدل راشي ناگهان بتالا شوایم تا ډېر مات کړه مړی د کبر جنو چې د کبر به نلی دل هچاتا بادشاہان دی واړه خاک د بیابان شو نظر وکړه سکندر په سیدارات پجوندی نے توبہ باس رحمانا چې قیامت کی شرمندہ نشي مولا تا هغه د خوشحالی کور بیا د ویر اډش نو عزیزانو عرض داو چې هیڅ شی داسې نشتا چې تور پورې ړو تړې او تارا ټینګ ستا د ژوند سیلاب چې را خوشې شي ستا ژوند را ټینګولی نشي سکنډونو کې به ختم نو ته یې څه شي او حضرت انسان کا کتنا تکبر تیز ہے خاک سے پیدا ہوا اور خاک سے پرہیز پیدا چنے او بیا پرهیز شي نو عرض می داو چې مونږ هغه فریضه ده چې اول تپوس به د الله په در کې د مونږ کی اول تپوس تا مونږ کړو نو عزیزانو مونږ کې اوس دوه حیات علماء لیکي چې مونږ د پارا او 10 فرض او 10 بالذات فرض نه دی
که اودس فرض دی نو منځه دپاره فرض دی. اوس اودس دې وکړ او یو مونځ دې پې وکړو او تر بل مانځه پورې دې اودس وو، نو که دې بل مانځه نه دې تازه بل اودس وکړو نو ثواب یې زیات دی کینې په دغه اودس هم مونځ کړي. عزیزانو اودس کې څلور فرض دی، څلور فرض اودس کې مخ وینځل، لاسونه تر څنګلو پورې، خپې تر ګیټو پورې او د سر مسه د څلورم انځ. د سر مسه دا علماو نه زده کوي، غوږونو کې ګوته وهل یا د سټ مسه کول دا سنت او مستحب کار دی. فرض په اودس کې دا څلور، که دې څلورو ځایونو کې د ستنې عمره ځای اوچ پاتې شو نو اودس نه دی شوی. اوس اودس ماتیږي په څه؟ اودس ماتیږي عزیزان، بدن نه وینه ووته، دانه و در باندې ناو ته وبهېدو یا در نه هوا ووته او یا اوده شوی، خو اوده که پلتای دی والی او ناست دی اوده شوی نو اودس نه ماتیږي. که پلتای والو باندې اوده شوی او جوټه درغه داسې د لاس په ځمکه ولګولو نو اودس مات شو. ځکه چې خوب سره استرخاء د مفاصلو راځي، احتمال د دې وي چې تا نه هوا وځي. یو خبره ما کړې وه، بعضې معترضینو چې سړي نه هوا وځي نو هوا وتو سره مخلاص به وینځي، دا اودس به کوي او که نه دا هوا چې کوم ځای نه وتې ده دا ځای به وینځي. نو عقل خدا وایي چې کوم ځای نه هوا وتې ده دا ځای ووینځلو د مخلاص څه ګناه ده، او شریعت دا وایي چې نه هوا وي تو والا ځای به نه وینځي بلکې مخلاص به. اوس دې کې څه فلسفه ده دا تپوس چېرته علماو نه وکړه. نو عرض دا و چې دین د عقل شی نه دی، چرته چې د انساني عقل خاتمه وشي هلته د دین ابتدایي. نو د انساني عقل رسایي دین ته نه کېږي، دا معنا نه ده چې دین د عقل نه خلاف شي، بلکې ستا عقل ناقص دی، رسایي هلته نه کېږي کینې دین د عقل نه خلاف شی نه دی. او زما عزیزانو دې مقام کې سوچ وکړئ چې انساني عقل به صحیح او بیا په پاکستان کې لا عقل کم ځای دی. هغه د پښتو یو شعر دی چې وایي زړګي له ډاډ ورکه په خپله، مدام به څوک ډاډه کوي ویشتلي زړونه، دا خپل ځان به په خپله جوړی. دا توقع مه کوه چې دا د مالې خلق به ګینې ما ښه مسلمان کی. مالې خلق ته وګوره هره ماله کې بس غل په سر تکي، چې واده یې پکې وې ګوره، چې سنت یې پکې وې ګوره، تماشې کوه. مالې خلقو نه دا توقع کې چې دا به ما ښه سړی کی، نه. که د کور خلقو نه توقع کې چې دا ښځه به مې ښه سړی کی، ښځې خو دې دا قرآن د پلار په کور کې خوړلی چې زه د ده کره ورشم لوی دله به ترې جوړوم، بې بورکې به مې ځان سره ګرځوي. ښځې خو دې د پلار کور کې قرآن خوړلی چې دله کړی مې نه وي والله که دې پرېږدي. نو ښځه نه دا توقع مه کوه چې ما به ښځه ښه سړی، ما مور نه دا توقع کوه، ما پلار خړوس نه دا توقع کوه چې دا پلار به مې ښه سړی. که پلاران داسې دي چې که ته ښه سړیتوب شروع کړې څنګه مولا زوی دې ځان نه جوړ کړی دی. پلاران د خدای په قهر اخته دي. سړي نه چا تپوس وکړو څو زامن دي؟ ویل په نامه خو څلور دي خو دوه په مړو حساب دي. وی څنګه؟ وی دوه چې دي هغه دکانداري روزګار کوي، بېګاله څه پیسې راوړي،
او هغه دوه چې دی جمعات کې ناست دي یا په مړو حساب دي کور وران شه بس بانګونه دي او دوی دا د پلانو کورانو خبرې نو ما پلان نه دا توقع کوا مرور نه دا توقع کوا ممور نه دا توقع کوا مخز نه دا توقع کوا مخپلوانو نه امد علاقه خلق خپلوان کته چرته تبلیغی جماعت کې شي او ګیره پرې دی او صاحب مسواک در سره او خپلوانو کراور شي نه مولا شي زګر یې د خپلوان ټول رامیان دي کړ یو تپ کې علالي شوي نو په 500 رامیانو کې چې یو علالي ورننه باسي دا غم دا خیالي چې خدای دا په کې آرامي نه کوي نو مې چان امنره چې تا ته به خسړی توپ سبق وخی یا تا به خیلاره تراک تاسو ګورئ تبلیغ والاو پورې خلک خان دي کنه بلا رواني خلک ور پورې خان تبلیغیان دي نو ته څه دا تبلیغیان دي ته څه شي کافر بچیا ته کافر دا د 1,40,000 پیغمبرانو په لار روان دي دغه سه پیغمبرانو لخته پوګه کړی و او در په در بګرځیدا او د خدای مخلوق ته د کلمې خو دي پیغمبرانو بم دا کار نن دا قوم ګوره دي خلکو پورې خان دي تاسو خیال راغی